د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. دا د کتاب مخ دی. دغه یو انځور یا رسم ګورئ چې یو هلک ټي وي ته ناست دی. د کتاب شاته ګوره، یو چرګ او یو پیشو هم ورباندې شته. شاباس، اوس نو کتاب پرانیزئ. ګې د نن لوست یا سبق ده. ودې لیده؟ هو، دا ګې ده. دغه شی چې له پاس لور نه پیل کیڼې خواته تاو شوی، دا راښیي چې ګې دغه شان لیکل کیږي. ګورئ، د ګې تر څنګ ټکی ټکی ګې لیکل شوې ده. پام خو مو دی چې په سر کې یې په سره رنګ ټکی ایښودل شوی. دا د دې لپاره چې دا منځخالي ګې داسې ډکه کړئ. ګې د ګې شکل او د ګې نوم دې وپېژانده. اوس د ګې په غږ خبرې کوو. د ګې غږ څه دی؟ ګ. د ګې غږ دی ګ. ګوره، ګ د ږمنځ د کلمې په سر کې د لیکل شوې ګې غږ دی، لکه ږمنځ. ته ووایه ګ ږمنځ. شاباس، بیا ووایه ګ ږمنځ. ښه، ته اوس داسې نوم واخله چې د ګې توری په سر کې راشي. ګ ږیره. ګورئ، دا ږمنځ ده. لاسته یې شین رنګ لري. د ږمنځې غاښونه یا څوکې تور رنګ لري. دا رنګونه ښه په یاد کړئ چې بیا به د همدې رنګونو له مخې دغه ږمنځ رنګوئ. دا یې ځکه رسمه کړې چې د ږمنځ په کلمه کې یو ځل د ګې توری راغلی. دا ږمنځ ده. دلته د ږمنځ په کلمه کې یو ځل د ګې توری راغلی دی. دغه په سور رنګ د ګې توری چې اواز یې راغلی دی. ګورئ، دلته هم ږمنځ لیکل شوی، خو فرق یې دا دی چې دلته ټول توري منځخالي راغلي دي. راځئ چې رنګ یې کړو چې د ږمنځ لیکل مو ښه یاد شي. ډېر ښه، د ږمنځ پیل له همدغه ځایه څخه وکړئ. له دې ټکي پیل کوو. د ږمنځ لاستي ته شین رنګ ورکوو. د ږمنځې غاښونو ته تور رنګ ورکوو. اوس راځو اولني کتار ته چې په ښی خوا کې لومړی یا اوله ګې په شنه رنګ لیکل شوې او تر څنګ یې څو ځایه منځخالي د ګې توری لیکل شوی دی. د ګې په هر توري کې سور ټکی راغلی دی. دا د دې لپاره چې د هر یوې منځخالي ګې په سر ګې ولیکئ چې لیکل مو زده شي. موږ ګې لیکل زده کوو. ډېر ښه، ګې دغسې لیکل کیږي. موږ ګې لیکل زده کوو.
ګورئ دا د ګومنځ د کلمو کتار دی. دلته څو ځایه منځخالي د ګومنځ کلمه لیکل شوې ده. د ګومنځ په کلمه کې څو ځایه سره ټکي راغلي دي. د ګ په سر کې، د میم په سر کې. اوس د ګومنځ د هرې یوې کلمې په سر لیکو. آفرین، ګومنځ لیکل زده کوو. شاباس، اوس موږ ګومنځ لیکو. ګومنځ دغه شان لیکل کیږي. اوس راځو شنه چوکاټ ته. ګورئ دلته دوه کتاره په سپین رنګ د ګ توری لیکل شوی دی. راځئ چې د سپین رنګ لیکل شوی ګ په سر د ګ لیکل زده کړو. شاباس، ګ لیکو. موږ ګ لیکل زده کوو. ډېر ښه، ګ دغسې لیکل کیږي. ګورئ دلته په دوو کتارونو کې په سپین رنګ د ګومنځ کلمه لیکل شوې ده. راځئ چې د ګومنځ د هرې یوې سپینې کلمې په سر ګومنځ ولیکو. موږ ګومنځ لیکل یادوو. ګومنځ لیکو. شاباس، ګومنځ لیکل یادوو. اوس نو راځو سره چوکاټ ته. ګورئ دلته په دوو کتارونو کې د ګ توری په خړ رنګ راغلی چې د سر ګ توره ده، او د چوکاټ په کیڼه خوا کې بیا د ګومنځ د کلمو کتار دی چې د ګومنځ لومړی کلمه هم په تور رنګ لیکل شوې ده. معنا دا چې د ګ او د ګومنځ دا هره یوه په خړ رنګ لیکل شوې کلمه په تور رنګ ولیکئ.
شاباس ګې لیکو. ګې لیکل زده کوو. موږ ګې لیکو. شاباس موږ ګمز لیکل زده کوو. موږ ګمز لیکو. ګمنځ دغسې لیکل کیږي. ډېر ښه. سور چوکاټ چې پای ته ورسېد نو راځئ چې اوس زیړ چوکاټ ته لاړ شو. وګورئ اوس په زیړ چوکاټ کې کار کوو. ګورئ دلته په ښی خوا کې څو ځله د ګ توری په ټکي ټکي لیکل شوی دی. راځئ چې د هرې ګ په سر ګ ولیکو چې لیکل یې زده کړو. موږ د ګ لیکل زده کوو. ګ دغسې لیکل کیږي. موږ ګ لیکو. د چوکاټ په کیڼه خوا کې بیا د ګمنځ د کلمو کتار دی. اوس د ګمنځ د کلمې په سر لیکو چې د ګمنځ لیکل مو زده شي. آفرین ګمنځ دغه شان لیکل کیږي. ګمنځ لیکو. ګمنځ لیکل زده کوو. اوس راځو لاندې خړ چوکاټ ته. ګورئ اوس نو د تمرین وخت دی. تمرین د یو کار بیا بیا کولو ته وایي. دا سره کرښه ګورئ چې په سر کې په تور رنګ ګ لیکل شوې ده. اوس په دې ټوله کرښه کې څو ځله د ګ توری لیکو چې د ګ لیکل مو ښه یاد شي. موږ د ګ لیکل زده کوو. ګ دغسې لیکل کیږي.
موږ ګ لیکو. د اشنا کرښه خو هم وینئ چې په سر کې یې په تور رنګ ګومنځ لیکل شوې ده. راځئ چې اوس په دې شنه کرښه کې څو ځله د ګومنځ کلمه ولیکو چې د ګومنځ لیکل مو هم ښه زده شي. آفرین، ګومنځ دغه شان لیکل کیږي. ګومنځ لیکو. ګومنځ لیکل زده کوو. دې لوست کې مو څه زده کړل؟ د ګ تورې چې نوم یې ګ او داسې لیکل کیږي او د ګومنځ کلمه چې داسې لیکل کیږي. له دې ویډیو سره لیکلار کتاب په زده کړه کې ډېره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.